کتونکو پروفیسر محمد ابراهیم خان د تعارف محتاج نه دی. د امیر جماعت اسلامي خیبر پښتونخوا د غرنګې جنوبي اضلاع د دې مشري کوي. د ډېرو کلونو نه په سیاست کې دی جماعت اسلامي کې او د غرنګې الخدمت فاونډیشن د دوی چې کوم ځانګړی غادي په هغې کې ډېر خدمات دي. په سیاست کې د خپله یوه ونډه ده. په مختلف امن دپاره چې کوم کوششونه شوي دي، امن معاهدې شوي دي، په هغې کې د خپل یو کردار پاتې شوی دی. د پروفیسر محمد ابراهیم سره تفصیلا د ژوند د سیاست په اړه تفصیلا خبرې کوو. اول خو لومړی هرکلی درته وایو، ډېره مننه چې پروفیسر صاحب که اول شروع دی نه وکړو چې لږ ډېر د خپل تعلیم په اړه راته ووایې، څومره تعلیم دې کړی دی او شروع کوم ځای نه دې وکړه، په لنډو ټکو کې هغه لږ راته بیان کړه. ما ګریجویشن خو د بنو پوسټ ګریجویټ کالج نه کړی او بیا مې د ګومل یونیورسټۍ نه LLB او د هغې نه پس مې جرنالیزم وکړو او بیا په بار کونسل کې مو انرولمنټ وکړو خو موقع میلاو شوه جرنالیزم کې د تدریس او ګومل یونیورسټۍ کې بیا څو کاله مو تدریس کړی دی. تعلیم نه علاوه تاسو سیاست ته چې کله راغلی کم وخت نه راغلی یې عملي چې کوم تاسو سیاست شروع کړی دی؟ لکه زما سیاست خو د دین سیاست دی او که زه وایم چې د پرایمري نه په دې سیاست کې وم. موږ په پرایمري کې چې وو د ایوب خان او د فاطمه جناح الیکشن و او جماعت اسلامي د فاطمه جناح حمایت کړی و نو په څلورم جماعت کې وو موږ، خو په کلاس کې به څه کسان د ایوب خان حامیان او څه به د فاطمه جناح حامیان او دا سیاسي په فاطمه جناح په حمایت کې موږ خبرې کړي دي. څه ګڼئ په دغه باندې چې کومه سیمه دو مشکلات وکړي چې خلکو سره ټکوي جنوبي اضلاع کې خصوصا د صحت او د تعلیم؟ تاسو خو دلته بیا د ماشومالي نه ته وایي چې په سیاست کې پوتې شوي، داسې ډېر مسایل د باندې څه دي عوام نه قومي ژغور وي ډېر مختلفې جرګې تاسیس دی. دا وخت د ټولو اول مسله خو امن ده او د تقریبا د ټولې جنوبي اضلاع کورما لږ ځان له حیثیت دی چې امن د هغې هم نشته، خو هغلته د شیعه او د سني فساد دی او د هغې نه رئیسته بیا وزیرستان، شمالي، جنوبي، اپر لور او ټانک دیر اسماعیل خان، لکی مروت، بنو د ټولې علاقې امن د دې علاقو تباه دی. لکي مروت شاید چې د ټولو نه زیات خراب دی، د هغې امن او په دویم نمبر باندې بیا بنو د امن د خرابۍ د هغه دی. او د تعلیم ادارې پخوا خو بالکل نه وي، خو تعلیمي ادارې اوس دلته موجودې دي، یونیورسټیانې شته، کالجونه شته او خو څنګه چې انحطاط دی په ټول ملک کې بالخصوص او بیا په دې صوبه کې هغه انحطاط په دې علاقه کې هم شته. نو دې دپاره ډېر تګودو شوي دي، جرګې، مرکې، وخت په وخت مذاکرات، په دې بنو کې لوی امن پاڅون هم وشو، په لکونو خلک جمع شول، تاسو هم په هغې کې وایي د دې څه نتیجې هم ورکړې؟ دومره نتیجه خو یې ورکړې ده چې کوم فشار و، دباو و چې د بنو ولس دی هم د وزیرستان د ولس په شان کورونو نه وځي، دا دې باندې د خلک مجبور نه کړی شو. د خلکو په خپله مزاحمت وکړو. د وزیرستان خلکو هم 2 ځله خو هغه ایستلي شوي دي، 2007 کې او بیا په 2014 کې او په 2024 کې بیا په بنو باندې هم فشار او په وزیرستان باندې هم، خو دې دواړو د وزیرستان ولس هم او د بنو ولس هم د دې نه بیخي انکار وکړو چې موږ هر څه برداشت کوو خو خپل کور هیڅ کله خالی کولو ته تیار نه یو. خو بار بار دغه یوه خبره هشي چې اپریشن نه مانو، څه ګڼې هسې ضمني سول زه دغه کړل غوړه چې که چېرته عملیات یا اپریشن نه کېږي د وسلوالو خلاف بیا د څه وکړي شي؟ اصل ګیله هم دغه ده چې اپریشن نه کېږي، د وسلوالو خلاف نه کېږي. 2007 کې د په وزیرستان کې اپریشن وشو که نه، بیا پکار و چې 2014 کې د بل اپریشن ضرورت نه وي، بیا 2014 کې بل اپریشن وشو، د هغې نه پس خو بیا پکار و چې بیا ضرورت نه وي، په 2024 کې بیا ضرورت دی. نو دا هغه سوال دی چې په دې اپریشنونو باندې که کېدی شوه
نو په 2009 کې او په 2014 کې بشویو خو دا اپریشنونه غلط دي اصل بنیادی خرابي د جنرال پرویز مشرف د غلط پالیسي نتیجه ده. وسلوال هم اوس لکه په افغانستان کې امارت اسلامي په هغې برم څو سوالونه لرم خو دا ډېر مضبوط شول. نو آیا پولیس چې وسایل هم نه لري که وسایل ورته میلاو شي دا په شا تنبولی شي دا توان لري؟ لکه سوال خو بیا دا هم دی چې دوی ولې مضبوط شول. زمونږ د فوج څه کوي؟ زمونږ د فوج د دې خلاف کاروي ولې نه ده کړې؟ دوی چې مضبوطېږي نه دی بیا مضبوط ولې شو؟ که چېرته دوی کاروي کړې نو هغوی ولې مضبوط شو؟ خو معنی یې دا ده چې دوی کاروي نه کوي، دوی لارې ورکوي. تاسو مطلب دا دی چې ولس غواړي هم هغه اپریشن چې بیا یې نتایج وي خلک نه وځي. یعنی اوس خو ولس دا نه غواړي، اوس خو د ولس اعتماد بالکل ختم شوی دی. اعتماد څنګه بحال؟ اعتماد په فوج باندې نه بحالېږي. فوج چې شاته لاړ شي، فوج د ملکن ډیویژن نه شاته شو که نه چې تر څو فوج و نو دا وسلوال مضبوط و، فوج چې لاړو وسلوال کمزوري شو. یعنی د بیک نه سپورټ ورکړي. بالکل یعنی دا بالکل په د دې شواهد موجود دي چې دلته منګه بریګیډیر صاحب ته وویل پولیس کمیټي دلته جوړه شوې ده، هغوی دا په ډاګه وایي چې موږ دپاره بیډ او ګوډ یو شی دي او فوج دپاره بیډ او ګوډ یو شی نه دي، او چې ګوډ د فوج دپاره ګوډ دي د بیډ هم داسې پوره بیډ نه دي کړی. هغه امن لښکر دلته سوال بیا بل راغی د اوس امن لښکر په دې کې څه فرق ګڼئ؟ هغې وخت کې خو هغه بیا پاتې یعنی امن د ولس هم سپورټ نه و اوس شته نه هغه وخت هم امن لشکر ته وی چې ټوپک به نه راخلي ډانګ به یې ورکړی نو په ډانګ خو د کلاشینکوف مقابله نه کېده. نو دا فوج په خپله د امن مشران د هغې په لاس وجلي دي. او اوس هم موږ چې دا خبره کوو چې ولس به ټوپک په لاس نه راخلي د هغې وجه دا ده چې د هغې نه د خانه جنګۍ خطره ده او پولیس یعنی که چېرته ضرورت و په کومه علاقه کې داسې کار و چې پولیس کمزوري کېده د ولس به راوځي د سره د ټوپک به هم راوځي، خو دا جنرال پرنسپل جوړول دا درست دی. سیاسي ګوندونو څومره کردار ادا کړی دی په دې کې؟ د نن امن راوستل یا کم فوګدان دی یا نن د امن لښکرې جوړیږي په هغې کې د ولس سپورټ یا ملاتړ سیاسي ګوندونو هغه لکه د سیاسي ګوندونو مرکزي یو خو زمونږ مقامي حیثیت دی، مقامي سطح باندې ټول ګوندونه موږ شریک د امن دپاره. دلته جنوبي اضلاع جنوبي اضلاع لکه د بنو ضلع جنوبي اضلاع په سطح خو موږ داسې د کوشش نه دی کړی، خو د بنو ضلع په سطح ټول سیاسي ګوندونه قومي مشران په دې کې شریک دي. خو مرکزي سطح باندې که خبره کوو نو ما عرض وکړو چې د هغه جنرال پرویز مشرف پالیسي د نورو سیاسي مشرانو جاري ساتلې ده، نو دلته سیاسي ګوندونه ناکام راغلي دي. او چې د کومه پالیسي ده چې افغانانو دپاره د ویزا وي باقاعده دا ښه ګام دی که نه وایي چې آزاد تګ راتګ؟ یعنې زه خو وایم پاکستان، افغانستان، ایران، ترکي د ویزې او د پاسپورټ هغه پالیسي چې کومه په یوروپ کې ده دا پالیسي پکار ده. په یوروپ کې چې هر څه پالیسي ده، یوروپ بیل قومونه دي، بیلې بیلې ژبې دي. پاکستان او افغانستان په بارډر باندې څوک دي؟ تاسو د دیر نه دغه وکړئ شروع وکړئ او هغه 20 قبیلې به درته وشمارم چې بارډر دې طرف ته هم د قبیل قوم دی او هغه طرف ته هم دغه قوم دی. بالکل بلوچ د ایران سرحد نه دی خوا هم دی او اخوا هم دی. نو پاسپورټ او ویزا هغه پالیسي چې په یوروپ کې ده دلته دی ولې نه؟ د وسلوالو د مذاکراتو باره کې کلن یو سوال لرم. په سوات کې مذاکرات وشول، مسلم خان د سرای عوامي نشنل ګوند حکومت و، بیا پکې اپریشن وشو. په جنوبي وزیرستان مایده شکه یو داسې یو شمېر نورې مایدې وشوې. 2015 کال شمالي وزیرستان کې لویه مایده وشوه چې د قبایلو د حکومت په منځ کې مایدې نوم یې ورکړ. شاید دوست پاشي موجود وستی، خو اصل چې د ګلبادرو د حکومت په منځ کې یوه مایده وه. خو څه ګڼې ولس سپېره چې موږ پوښتنه کوي چې هر ځل چې مایده شوې دو یا د حکومت او د فوز
یا د وسلوال سره مذاکرات شوي دي نو دوی مضبوط شوي دي. مذاکرات یې لیاردو کنه هغې د پوره یو سلاین داسې په چار دی چې دایمي بیا هغې سره امن اوس خو د دې کنه هغې خلاف څپېړه په چار اوس خو د دې سره د مذاکراتو د سره حاجت نشته. د کابل سره مذاکرات پکار دي. ځکه چې هلته حکومت اسلام آباد او د کابل مذاکرات پکار دي او مذاکرات شوي دي. مذاکرات شوي نه خو بیا نتیجه خو ولې نه ورکوي. نتیجه ولې نه ورکوي زه درته وایم په چین کې بیجینګ کې امیر خان متقي اسحاق ډار او د چین وزیر خارجه څه نوم دی د هغې ملاقات وشو او بیان نن هم په میډیا موجود دی. مثبت بیان دی، بهترین بیان دی. د هغې نه میاشت پس بیا په کابل کې هم دغه درې واړه بیا ملاقات وشو او ښه زبردست بیان وشو او بیا په 9 اکتوبر په ماسکو کې ماسکو فارمیټ وشو. ماسکو فارمیټ تاسو ډیکلیریشن لږ وګورئ. پاکستان موجود دی پکې، افغانستان موجود دی، نور ملکونه انډیا هم موجوده ده او ماسکو فارمیټ په 9 اکتوبر شوی او په 8 اکتوبر زمونږ جهازونه لاړل او کابل یې سټرایک کړو. څه ضرورت ورته یعنې چې دومره نږدې یو بل ته نو د جهازونو د سټرایک کولو په ځای د مذاکراتو میز ولې نه دوی وایي چې هلته ټي ټي پي راځي دلته حملې کوي او بیا اعلان یې کړی و که نه چې نورولي مسعود مو وویشتو او نورولي مسعود د میاشت پس په خیبر کې اعلان وکړ چې زه خدای موجود یم زه خو یې نه یم ویشتو. پروفیسر صاحب د هغې نه پس بیا وایي چې موږ ډرون فیکټري وویشته په کابل کې او ټوله دنیا کې د دنیا سرچینې چې وې هغې کې خبرونه روان شو چې د نشهیي د ترک منشیات هسپتال یې ویشتې خو په هغې کې پروفیسر صاحب ډېر ځایي سرچینې دې وایي چې هلته وې وسلې وسلوال و د شیانو مرکز هم یعنې وسلوال به په هر ځای کې په کابل کې به هم وي خو یعنې د هغه وسلې د ویشتلو تا ته ضرورت څه دی؟ ته د مذاکرات میز ته ولې نه راځې؟ ته وسله ولې او دا پرونه بله شپه پکتیا پکتیکا او کونړ او یو طرف نه وایي چې موږ 25 دهشتګرد ووژل، بل طرف نه تصویرونه په سرچینو را روان دي که نه چې ماشومان دي زنانه دي. نو په دې کې خو بیا امارت اسلامي هم هغه کردار نه لوبوي په کار وایي چې هغې خو هم داسې اعلان نه دی کړی چې مونږ تیار یو یا ولس تیار. امارت اسلامي هره ورځ وایي چې مونږ مذاکراتو ته تیار راځي کښېنئ راځي په مذاکراتو باندې مونږ مسله حل کوو. زمونږ خلک وایي چې نه مذاکرات باندې دا کار وکړو دا کار وکړو. تورخم او غلام خان چې ووینې دا خو بند کړي دي پاکستان طرف نه، خو اول دوی بند کړل نه چې نه به راځي. نه دا د هغې د طرفو زه د هغې وکالت زه لکه کله کله ګورم دوی امونه راوویني وي چې د پنجاب هم دي په سیند کې لړی کېږي. دا یو څو کسان دي او دا ډېرې وروستۍ خبرې دي، دا اول خبرې نه دي یعنې دا شاخونه دي. دا بنیاد نه دی نه دا بنیاد نه دی که نه. بنیاد دا دی چې ټولو ناول زمونږ حکومت سرحد بند کړی دی. یو طرف ته د پنجاب نه مهاجرین په دغه راشړي بارډر ته ورسوي، بل طرف ته بارډر ورته باندې شي. زمونږ حکومت اول بند کړی دی، هغې بیا وروسته بند کړی دی. امن راغلی دی، انټرنل سیکورټي دی سیول ته حواله کړي. که دا سیول حکومت یې نشي کولی ولس ته د بیا خپل منډیټ ورکړی شي چې هغه خپل حقیقي نمایندګان منتخب کړي. د امن مسله محمد په دې کې لنډ اخري سوال مې ویلی خو بیا به مو وایم چې دا که چېرته سیول ته ځي نو په دې کې د صوبایي حکومت هم آیا ذمهداري نه ده چې دوی ته نن خو سی ټي ډي سره برتي نشته د دې پرمننټ یا مستقل زه وایم چې د سی ټي ډي ضرورت هم نشته. د نیکټ او د سی ټي ډي د دې ضرورت هم نشته. د پولیس فورس دا کافي دی. صوبایي حکومت هم نه دي ورکړي، مرکز هم صوبې ته خپل حقوق نه دي ورکړي. نن هم دا بالکل پولیس ته مضبوط کی صوبې ته فاټه چې کله د صوبې برخه وګرځېده 3% به دی وې وفاقي حکومت په هغه وخت چې موږ ته دی راکړی شي اوس زموږ صوبې ته هغه 3% ورکولو ته دی تیار. دا وسایل ورکول بالکل لازم دي.
خو دوی ته هم پکار دي چې د وسایل بیا په امن هم ولګوي په تنکي هم ولګوي. پروفیسور ډېره صاحب وخت مننه. ورکولو ډېره زیاته مننه. ډېره.